کونړ سیند د کوم ځایه سرچینه اخلي، څومره اوبه دي او تر کومه ځایه رسیږي او د دې ترڅنګ څومره برېښنا تولیدولی شي او څومره ځمکه خړوبولی شي. د کونړ سیند د 4000 مترو په لوړوالي د هندوکش له بیخه چې د واخان او یرکن ناوې سره نښلوي سرچینه اخلي. د کونړ سیند د 4000 متره لوړې څوکې د هندوکش څخه د ختیځې برخې نه سرچینه اخلي. د جدي او دلوي په میاشتو کې 132 متره مکعب په پی ثانیه کې ده. کونړ سیند د کابل سیند د معاونینو د جملې څخه دی، یعنی د کابل د سیند په حوزه کې شامل دی. د کونړ سیند بله مهمه او مرستیاله برخه د هندوکش له غرونو څخه د 4000 د دې سیند ټول اوږدوالی 480 کیلومتر دی. ژګل، وایګل او پارون څخه راکوزیږي او د پیج سیند جوړوي. کونړ سیند اوبه چې کومې دي دا د اقتصاد د نګاه نه لکه څنګه چې د اوبهخور د زراعت دپاره کې همدارنګه د صنعت لپاره دغه ډېر مهم دي. د برېښنا په تولید کې ډېر زیات اهمیت لري. اسداباد په زړه کې د کونړ د عمومي سیند سره یوځای کیږي. په اقتصاد، زراعت، صنعت به څه اغیزې ولري؟ ولایت جمله ابي او للمي 4600 هکتاره ځمکه لري. یا هم 4600 هکتاره ابي زراعتي او للمي ځمکه لري چې د هغې د جملې څخه 18300 هکتاره ابي ځمکه ده. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ، موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ سیند چې د هېواد په کچه تر امو وروسته لوی ارزښت لري او په لومړي سر کې په تاریخي اثارو کې پر اساس شهرت لري او د دې ترڅنګ د کابل سیند مرستیال سیند هم یادیږي. که چیرې د کونړ سیند اوبه په سمه توګه مهار شي، افغانستان او په خصوصا ډول د کونړ په اقتصاد، زراعت، صنعت به څه اغیزې ولري؟ درنو لیدونکو، نن خپرونه مو د کونړ سیند ته ځانګړې کړې. د کونړ د ځایي مسؤلینو سره او ځایي خلکو سره د کونړ سیند په اړه غږیږو، ملتیا مو وکړئ. دا چې د کونړ سیند د کوم ځایه سرچینه اخلي، څومره اوبه دي او تر کومه ځایه رسیږي او د دې ترڅنګ څومره برېښنا تولیدولی شي او څومره ځمکه خړوبولی شي. په دې خپرونه کې زه اظهار رحمان تاسې ته وړاندې کوم، ملتیا مو وکړئ. کونړ سیند نه یوازې دا چې د اوبو یوه طبیعي حیاتي سرچینه ده، بلکې د دې ولایت طبیعي ښکلا ته یې هم وده ورکړې. د کونړ سیند د 4000 مترو په لوړوالي د هندوکش له بیخه چې د واخان او یرکن ناوې سره نښلوي سرچینه اخلي. د غرنیو ناوونو او کږلېچونو په اوږدو کې د پامیر څخه رابهېدونکی د ګڼو کمکیو، شیلو او خړونو سره یوځای د اوبو کچه یې ورو ورو لوړیږي. د کونړ سیند بله مهمه او مرستیاله برخه د هندوکش له غرونو څخه د 4470 مترو له لوړې څوکې څخه رابهېدونکې اوبه دي چې د نورستان ولایت له باشګل، وایګل او پارون څخه راکوزیږي او د پیج سیند جوړوي. دغه سیند د خپل مزل په ترڅ کې د شوړی، کوړنګل او وټپور خوړ سره یوځای د اسداباد په زړه کې د کونړ د عمومي سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند 11 میلیارده متره مکعب اوبه لري او د ننګرهار ولایت په بېسودو کې د کابل د سیند سره ګډیږي. دغه سیند د کامې، لالپورې او نورو سیمو څخه تیریږي، د لرې پښتونخوا په لور ځي او بالاخره د اباسین سره یوځای کیږي. کونړ سیند د کابل د سیند مرستیال دی. د کونړ سیند د 4000 متره لوړې څوکې د هندوکش څخه د ختیځې برخې نه سرچینه اخلي. د کونړ بل مرستیاله برخه د هندوکش د غربي برخې چې 4406 متره د لوړوالي د غربي څوکې څخه سرچینه اخلي او بیا دغه د کونړ ولایت د عمومي سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند چې دی په مجموع کې 11 میلیارده متره مکعب اوبه لري چې بیا د ننګرهار ولایت د بېسودو ولسوالۍ په بېسودو ولسوالۍ کې د کابل سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند د افغانستان د سترو سیندونو له جملې څخه دی چې تر امو وروسته لوی ارزښت لري او په تاریخي اثارو کې په لومړي سر کې پر اساس شهرت لري. کونړ ولایت په مجموع کې د اوبو 2 لویې سرچینې لري چې یوه یې د کونړ عمومي سیند او بله یې د پیج سیند په نامه یادیږي. د کونړ عمومي سیند چې د شرقي هندوکش له بیخه سرچینه اخلي چې د اوبو اعظمي اندازه یې د سرطان او اسد په میاشتو کې 1270 متره مکعب په پی ثانیه کې، اصغري اندازه یې د جدي او دلوي په میاشتو کې 132 متره مکعب په پی ثانیه کې ده.
چې په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 409 متره مکعب په فی ثانیه کې ده او همدارنګه د پیج سیند چې د نورستان څخه سرچینه اخلي د اوبو اعظمي اندازه یې 215 متره مکعب په فی ثانیه کې، اصغري اندازه یې په 9.10 متره مکعب په فی ثانیه کې چې په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 43 متره مکعب په فی ثانیه کې ده. او کله چې دواړه سیندونه سره یو ځای شي نو بیا یې د اوبو اعظمي اندازه د سرطان او اسد په میاشتو کې 1820 متره مکعب په فی ثانیه کې، اصغري اندازه یې د جدي او دلوي په میاشت کې 149 متره مکعب په فی ثانیه کې او په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 1530 متره مکعب په فی ثانیه کې ده. د کونړ سیند د کابل سیند د ماوینینو د جملې څخه دی، یعنی د کابل د سیند په حوزه کې شامل دی. دا سیند چې دی د هندوکش د غرونو د یخچالونو واورو د ویلې کېدو څخه تغذیه کیږي او د دې سیند ټول اوږدوالی 480 کیلومتر دی، تقریبا 2600 متر مربع بیسن یعنی کاسه لري. دا سیند چې دی د دې نه یو اندازه ځمکې د دې نه لاندې پرتې دي. که موږ وګورو د کونړ سیند ته، نو د کونړ د سیند اعظمي مقدار د اوړي په موسم کې دا باید معلوم وي. نو د دوو ادارو لخوا دا تر اوسه پورې زموږ سره چې معلومات دي هغه ریکارډ شوی دی چې یو د پیامس اداره د پیس میډیکل سرویس جاپان، یعنی د جاپان د خدمتونو یو اداره ده، هغه د طبابت په بخش کې کار کوي. دغه ادارې د کونړ د سیند ډسچارج ریکارډ کړی دی. په 2018 کال کې هغې تقریبا 1460 متر مکعب پر سیکنډ ښودلی دی، خو په محاسباتو کې هغې 2350 متر مکعب پر ثانیه په اعظمي مقدار د دې سیند ښیي او منیمم چې دی هغه 60 متر مکعب پر سیکنډ ښیي او د 100 کلونو دپاره د 3000 متر مکعب پر سیکنډ هغوی وړاندوینه کړې په محاسباتو کې چې امکان لري په آینده کې کم تاسیسات یا کم ودانۍ یا کم ساختمانونه ډیزاینېږي نو په هغې کې چې کم محاسبه کېږي باید 3000 متر مکعب پر سیکنډ دغه ته وشي. کونړ ولایت جمله ابي او للمي 4600 هکتاره ځمکه لري چې 18300 هکتاره یې ابي او 6300 هکتاره ځمکه یې للمي ده. کونړ ولایت زراعتي ځمکې د کال په اوږدو کې همیشه د اوبو د کموالي سره مخ او حاصلات یې 50% کموالی لري چې عمده علتونه یې د فني او تخنیکي سربندونو نشتوالی، د ابیارۍ روایتي کانالونو جوړښت او د نوي کانالونو نشتوالی بلل کیږي. او همدارنګه د کونړ ولایت کانالونه واټرشید دي، یعنې زراعتي ځمکه د کانال یو اړخ ته موقعیت لري او د کال په اوږدو کې د بارانونو او سیلابونو د زیانمنېدو او رسوباتو په وجه همیشه متاثره کیږي او حفاظت یې مشکلات لري چې په نتیجه کې د زراعتي محصولاتو د کمښت سبب ګرځي. د کونړ د طبي جوړښت او جغرافیوي جوړښت ته که وګورو نو کونړ یو غرنی ولایت دی، هموارې ځمکې پکې کمې دي، خو بیا هم 4600 هکتاره ابي زراعتي او للمي ځمکه لري چې د هغې د جملې څخه یې 18300 هکتاره ابي ځمکه ده او 6300 هکتاره للمي ځمکه ده. که چیرې د کونړ سیند اوبه لکه څرنګه چې لازمه ده په سمه توګه مهار شي او ترې استفاده وشي نو ممکنه ده چې د افغانستان او په خاصه توګه د کونړ په اقتصاد، زراعت، صنعت او سیاست کې پوره پرمختګ او بدلون راتللی شي. د کونړ سیند اوبه چې کومې دي دا د اقتصاد د نګاه نه لکه څنګه چې د اوبخور د زراعت د پاره کې همدارنګه د صنعت لپاره دغه ډیر مهم دي. د برېښنا په تولید کې ډیر زیات اهمیت لري، د دې وجه نه چې دا په مختلفو نقاطو کې د فرصتونو لري، د دې مناسب ځایونه لري چې د برېښنا کوټونه پرې جوړ شي په دغه ځایونو کې، نو ډیر د اهمیت ول په دغه معنی راځي. او همدارنګه د کار د زمینې برابرولو کې لکه څرنګه چې د کار زمینې لپاره صنعت ډیر مهم دی چې د کار زمینه برابرۍ خلکو ته په اقتصاد کې مهم دی. نو د ملک اقتصاد پر همدغه دوه شیانو ولاړ دی چې یو زراعت دی یو صنعت دی او دغه دواړو کې اوبه ډیر مهم رول لوبوي.
او د کونړ سیند دغه ظرفیت لري چې مختلفو ځایونو کې برېښنا کوټونه جوړ شي او حتی تر دې ظرفیت لري چې افغانستان خودکفا کړي د برېښنا د نګاه نه او حتی په نورو هیوادونو باندې هم دغه برېښنا وپلوري نو دغه وخت کې ډېر زیات اهمیت لري او دغه سترې پروژې غوښتونکي د کونړ ولسونه دي لکه څرنګه چې د قشتفې کانال و همدارنګه د نور پروژو باندې کار روان دی همدارنګه چې د کونړ پر سیند باندې د دې د مهارولو کار شروع شي او همدارنګه د دې د برېښنا کوټونو کار شروع شي نو دغه ډېر د اهمیت د اقتصاد د نګاه نه او ټول افغانستان دپاره د خیر او ګټه اقتصادي خیر او رفاه لري. درنو لیدونکو د کونړ سیند چې په افغانستان کې د ځوان سیند په نامه مشهور دی نن موږ تاسو ته دغه ځانګړې خپرونه کې د کونړ سیند اړوند ټول معلومات وړاندې کړل او هیله ده د کونړ سیند په اړوند ټول معلومات مو ترلاسه کړي وي. دا چې د کونړ سیند څومره ګټور دی د افغانستان لپاره قضاوت یې تاسې ته پرېږدو تر بیا چې زه اظهار ارمان د اینو سریان سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله او باد افغانستان په هیله او د دې سیند د آبادولو په هیله. خدای پامان.